په کندوز ولایت کې د رغنیزو پروژو د پلي کېدو په دوام تازه د 12 میلیونه افغانیو په ارزښت د دغه ولایت د ترانسپورټ ریاست د نوې ودانۍ رغنیزې چارې پیل شوې. د ترانسپورټ ریاست مسؤلینو په خبره دغه ودانۍ په 3 پوړونو کې د دغه ریاست له داخلي عوایدو رغول کیږي او د کار په جریان کې یو شمېر کسانو ته هم د کار زمینه برابره شوې. تاسو وینئ الحمدلله چې دغه د ترانسپورټ ریاست د ودانۍ چارې رسما نن پیل شوې د یو پرتمینې غونډې په ترڅ کې او دغه ودانۍ به انشاءالله په 8 میاشتو کې دننه جوړیږي. تقریبا د 12 میلیون افغانیو په لګښت سره به ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي. این پروژه با کیفیت بالا بهترین کارکردها ساخته می شود و این پروژه تا 8 ماه با کیفیت بهتر مطابق پلان ساخته می شود. په ورته مهال هغه کسانو ته چې په دې پروژې کې د کار زمینه برابره شوې خوښ دی او د داسې پروژو پلي کېدل د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو او د بیکارۍ په له منځه وړلو کې اغېزمن ګڼي. خوشحاله یو چې دلته کار کوو په دې پروژه کې او غواړو چې داسې ډېرې پروژې افتتاح شي چې نورو خلکو ته هم کار پیدا شي. زه ډېر خوشحاله یم چې دغه شرکت کې موږ کار کوو. زه له مسؤلینو دا غواړم چې دغه رقم پروژې زیاتې نور هم شروع کړي او ډېر خوشحاله زیاتره ځوانان پکې کار کوي. د کندوز ولایت د ترانسپورټ ریاست د ودانۍ رغنیزې چارې داسې مهال پیلېږي چې اوس مهال د دغه ولایت په کچه د لسګونو لویو او وړو پروژو چارې روانې دي او یو شمېر نورې هغه ګټه اخیستنې ته سپارل شوي دي.